مسلمانی بد کچسی و ډېر خو مې ځلې خال ته مه ګوره معاینه خانه وې ډېر خو مې ځلې خال ته مه ګوره معاینه خانه وې یار مې چې ملنډه وکړه لاس مې ورچک که جامې نه ور وښاونه خانه وې हेलो हेलो हाँ हाँ बच्चा हाँ ठीक छ दा मेलमानो त बच्चा चाहिँ मै वर्को खाना सुन्न नहीं दरलाया او کنه هغه پروشه هغه تر برمم زکه کرلې وه کنه دالې دوه درې کړکه بیا نوره ورکوژولې وه یوه څه وه هغه پسې وویله برنډه یې په پټه کړه اوس چې کوم ده اوس بیا د مځکې ته ور روان یې دغه ده اوس که داسې نعمه ده دی بیا چې نوره به نه روکوژئ دی خو وایي که زمن مې دي اوس دی په د زمنو ټنډ ده ما خپل جان بیا بچه زیاتي ده تاسو خپله شعر کوه که نه دې زه او بس مځکې باندې څه زه جان نه ورکوم بیا په څه شي ورکوم بچه په مځکې لا په شرمو خلک سرونه ورکوي خدای ته وګوره مځکه به دا بیا خپله مځکه ده خپله انتقالونه دي نه په ایسک خیلو خانان ورسره جوړېږي نه په مینا خیلو خانان ورسره جوړېږي نه په خویدات خیلو خانان ورسره جوړېږي نه په کونډیان ورسره جوړېږي نه په میاں خیلو نه په تحصیلدار نه په افسرمال نه په پوی چې شي نه د بس یو جان نه یو غر ته جوړ کړی ده په دغه ملکیتونه نشي خوړل دا مځکې به سبا ډېر نصیحت مې ورته وکړه موږ به نه یو اوس نن بچه زه یوې ته رسوم نوره دې نه باید تاسو نصیحت زه نه منم په وړاندې نو سترګو مې ګوره اوس مې جامې د ملنګۍ اغوستې دي نه خانه وه اسمه جامد مالنگیا غسته دینا خانوی السلام علیکم و علیکم السلام خانجانا بیا چیر خلاص میله دلنگا سر دا اوس بیا چیر تا لگایی هلی وی دا چیر تا لگایی خپلیم ذکر چی لگایی که نه خدای پاک ته په داسې لټوکو وخځه او پروشر دی دغه جای ونیوه اوس نن بیا هغه د یخجي ته تللی دغسې خو د سره والا ویله چې بیا دې وواله برنډه مې چې په پټه کړه ته وایي بیا داسې ده څه وه موږ نکانو کرلې وه که تا کرلې نه اسمان دې کرلې وه اوس پیدا سلې اوس دا نکان برنډه دې په پټه کړه چې کومه دې نیولې ده هغه بنې مې دې ترې کړې ولې دې نه بعد زه قسم دې نه وکړه په زمدانه تنګ یم ځان لکه چې روغ په مځکې باندې چې ځان کار باندې لکه چې څه څه توپک میشه که توپک نو پلار یه چیه تجاد نو که تجاد کلمات تجاد نو که خبر داد خبر راسته تجاد نو که خوب پچه کوا ابا ای کور خود لوک صدا دې چې کړی دي ابا هغه مرده ویستایه ابا چه دی پلار مې وویسته چا وویسته خانجان وویسته په چه شي یا په همدې کې لانجه ده تر برمه ده اوس
اوس یې ته غواړه که زه به غواړم پولیس یې ته یې که زه یم نو ولې یې وویسته په مځکې لانجه وه په مځکې لانجه وه او اچھا اوس اوس بیا ته غواړې که زه به غواړم پولیس یې ته یې که زه یم څنګه پولیس یې خو اوس کوم پله لاړه ته څه ویلې زه اوس راله سړی اچھا اچھا ته اوس راله نه یې خبر چلو دا منډه پرېدلې ده دا خو نه ده دغه ده هغه ده تلې ده دا هغه ده لاړه داسې تلې ده دغه ده تله ده دغه ده تلې ده ده دا ده تله ده دا دغه داسې کو ته یې غواړه اچھا زه د پلار رایښته رسوم هسپتال ته اچھا خپل پردي خبروم اچھا چې دغسې مونږ نه خو یې سړی مړ کړ اوس ته جا ته فارغ یې مانه دا ده تله ده ای خدایا ډېر خواست مې ورته وکړ ای خدایا ډېر خواست مې ورته وکړ په هېڅ نه سره جوړېده تربور مې مړ کړ پولیس به ووینم بال بچه مې پاته سله سرتورې مو پاته سلې خدای پاکه پانسۍ به راځي قید به راځي لوګر وجراله خدای پاک هله مې خوله وچه وچه کېږي خدایا مړه هغوی مړه مې وکړه خدای پاک وکیلان بوسې شو ای خدایا ای مړه دې ورسره کوې مړي اناز دال ته یې پټې دې درځي ته پټې دې دال ته چې زه تا برابر کړم क्या मिली चर्ची को तू मरा ते करा था रामा खुदी मरगान विस्तल से शादी विस्तल मरगान सड़ीता था मरगान को तो स्काई हां ना खुदे से नवसा दो नवसा गौरव वतन मदर पसी उपस्थ जा हॅलो शा मड़ा इकडे आहे ना जना से कचारायचे राजी दे कना माता दे रायसी वर तो गम को खो यारा मुश्कार दा गदा कना ये मुड़ी का तिल बरी का बोले मां कर दा खो मां पूरे खो दे राय खुशी चे पफीस खबर हो सरा को जानो सरा पोय को शा पुलिस नि वला दा कोचे कल्या तारीखी बे दे वला पुलिस वाल तो वया वल दे मां पला रावली हां ما په لاره راولي ته به غم یا زه په موقع باندې ناس راځي دي تاسو وکیل صاحب یو جی ها زنده‌باد زه وکیل یم جلالپور هائی کورټ سپریم کورټ فیصله کوم چې دې کړی دي دا صاحب موږ بس مجبوری وکنه کنه دغه غنازیار په سلمان خدای خوري امين کډیر څنګه اسلا دغه څه زکه مو وکنه اتر برمه خوړه اوس یو کال یو خوړه بل کال یو خوړه اوس اخیر دا وکه په سر چپړې دو شا زه په واره چې نه ول سوي بوټیر نه والل اوس په سره نه دام ځکه چې لګاو بیا دویل چې وایي چې څنګه مننه خان مننه قوانین مننه تاسو مشرانو ته ویلی و چې مشرانو ته قومداري غړغړ خاندان دي مشران دي یو کنور خو پرېږده چې کورو ته مو خپل هغه زنانه مو ور ولرلې خواست ورته وکړو منت ورته وکړو بیا یې کیسه نه منله که هېڅ منلی نه خویندو هېڅ حواله نه منله بیا بس بیا جده لاسي مځکې چې ماله نصیحت ورته کوو ادې ما ته لاسي روان څه لاس یې راواچاوو ما دې ټوپک وړاوو که خدای نر باندې وړکي هغه د مځکه سته ده د خوله مې پچې ډډه کړه زه دا داس کړو چې درته ولاړ یم مړه یې کړه مړه مې چې وکړه دا ته خلکو سوچ بدل ده دا مځکې به یې هر وخت دپاره او خو تاسو موږ به نه یو و دا ما نارې ورته وکړې اوس داسې کیسه ده چې ما دالې باز ته جج خواته زه هغه ته ځم اچھا ته به ما ته 15 لکه روپۍ راکړې ښه هله جج دې زه خلاصوم ولا حکومت ته خلاصوم ولا هغه چا چوک ته مړ ده که نه له هغه به دې زه خلاصوم
اچھا خو چې بیا ما سره به دا لیدل نه کېږي چې ما کومه کیسه ته کړې ما سره به په لیکه صحیح دی او که وکیل صاحب چې ما سر بچ شي تا سر به بچ یا وکړه 13 لکو په ځای 14 لکه واخله بس بیا خو صحیح ده زه چې کومه طریقه در وښوم جی وکیله پیسې به راکړه ټیک ته وکیل صاحب 14 لکه د خپله منلې دي ټیک ته بالکل چې څوک پوښتنه د نه کوي او اچھا دغه ټکا کو او کابل به کو بچ شایانه السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا ملزم دا چه کړی دي مړای کړای دا څه نومې دی جی څه نومې دی خانجان جی مړه تا کړی ده پنج ها پنج مړه دې نه ده کړی پنج څه شی باندې نام دې باندې ده پنج که دې دې پنج ولې نه راوکه پنج اشاره ده پنج نام دې باندې ده پنج څه شی باندې پنج مړه دې نه ده کړی پنج پانسی کېږي پنج یاره مه کوه مهربانه پنج تا ته مړه تا کړې ده پنج دا خوار سوچلې ونی مور نیولې دي دا پنج روغ سره خو تاسو نیسو نه نا خدا روغ نه دا بسنه دې ګور کو ګړي د خلاص کا درسه اچھا دا خلاص کړ ها پرېږدم د مړه نه کړه پنج کې ونه ده سړیا اچھا اچھا پنج څه شي پنج یله پنج راځه پنج یا الله شکر الحمدلله ذاتا چې مړه مې وکړه ادا تا فضل د خلاص تکړنه اما که غلطه څه الله ما په خپلو ګناهو توبه ده بیا دغسې ګناه مانه مه وکړې مه یې له بل چا وکړې یا الله خو شیطان موږ سره تړلی ده ادغ تر بله ته ورغه کړم ځکه مې هر کال نیولله خو زه مجبور اصلا مړه چې اوس الله پاک تا خلاص کړو شکر الحمدلله بیا ما توبه ده بیا چې دغسې غلطه له بل چا نه وشي او بیا له ما نه نو چې دا ویلي مې الله معاف کړي